بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. والعادیات ضبحا، قسم دی په هغه منډې وهونکو باندې، په هغه منډې وهونکو آسونو باندې ضبحا چې شهړېږي، چې کله ځي نو هاڼېږي او منډې وهي. فالموریات قدحا، بیا اور ویستونکي دي په خپو سره. فالموریات قدحا، بیا اور راویستونکي دي په خپلو سو باندې، خپلو خپو باندې، چې کله د یو بل سره ټکر کېږي او لګي نو اور کوي. داسې دا کنایه تیزوالي نه. علما وایي مفسرین چې د جهالت په دور کې به د خلکو په یو بل باندې حملې کولې او د یو بل مالونه به یې لوټول او هغې په د سهار په دې وخت کې او د یو بل باندې به یې لوټ مار کوو. اسلام کې دغه آلات او اسباب چې آسونه دي هغه صحابه استعمالول د دې لپاره چې د کافر مقابله پې وکړي. نو حملې به یې کولې او د کافر سره یې په هغې باندې مقابله کوله. نو الله د هغې شهادت ذکر کوي چې فالموریات قدحا، بیا راویستونکي دي په خپلو خپو اور راویستونکي دي په خپلو خپو باندې. فالمغیرات صبحا، بیا لوټ مار کوونکي دي په وخت د سبا کې یا حمله کوونکي دي په وخت د سبا کې. فاثرنا به نقعا، نو چې کله تیز په منډه باندې لاړ شي نو فاثرنا به نقعا، راپورته کی په هغې سره ګرد یا دوړې. تیز یو منډه کی او پاس په دشمن باندې ورشي. فوسطنا به جمعا، بیا ننوځي په هغه ډله د دشمن کې، بیا ننوځي وردانه کېږي په هغه ډله د دشمن کې. الله وایي دا آلات مې ستاسو د فایده لپاره پیدا کړي دي او دغه حیوانات دي چې تاسو یې په خپله قبضه کې راولئ، دا مې تابع کړي دي او فایده ترې نه اخلئ. اوس آلات دي که ښه فایده ترې نه اخلې او که بده، او ته مې د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړی نو تاسو مناسب کار دې ونه کړ. ځکه د وروسته آیت کې ذکر کوي ان الانسان لربه لکنود، یقینا انسان چې دی د خپل رب ډېر ناشکره دی، د رب خپل ډېر زیات ناشکره دی. علامه قرطبي رحمه الله د دې لکنود 10 معناګانې کوي. اوله معنی دا کوي چې ان الانسان لربه لکنود، یقینا دا انسان د خپل رب ډېر زیات ناشکره دی، ناشکري کوي. دویم لکنود، هغه کس چې هغه مصیبتونه ذکر کوي او نعمتونه هېروي. نعمتونه ذکر کوي، نعمتونه هېروي او مصیبتونه را یادوي. الله دا کار را باندې راوسته او دا مصیبت راوسته، خو دا نعمتونه چې پې الله کړي وي نو هغه نه یادوي چې الله موږ باندې څو نعمتونه کړي. دغه شان دریم علما ذکر کوي لکنود، هغه کس چې خوراک کوي او بخشش نه ورکوي، خپلو خادمانو باندې ظلم کوي، لکنود.
انسان د هغې په خپله باندې ښه خوري او څکي، خو د هغې ماتحت غربا مساکین یا د هغې خادمان او نوکران هغې باندې زیاتی کوي، یا خپل خادمان او خپل نوکران هغه دهقانان په هغې باندې ظلم کوي، بس ځان یو فرعون جوړ کړی. نو څلورم معنا کوي ان الانسان ربه لکنود، لکنود دا انسان ډېر سخت ګناهګار دی، لکنود. او پنځه معنا کوي چې دا انسان بخل کوونکی دی، شوم دی، شومه. ان الانسان ربه لکنود دا ډېر زیات شوم دی. شپږم معنا علما ذکر کوي چې لکنود دا منع کوونکی دی د حقونو، د چا حقونه نه ورکوي، د خپلوانو حقونه نه ادا کوي، دغه شان د خپلو اولاد حقونه نه ادا کوي، د مشرانو حقونه نه ادا کوي، د ګاونډ حقوق نه ادا کوي، د خپل مشرۍ او د وظیفې هغه حقونه نه ادا کوي، منع کوونکی د حقونو دی. اومه معنا علما ذکر کوي خرج کوونکی دی د نعمتونو د الله تعالی په ګناهونو کې. الله نعمتونه ورکړي لکه نور مال یې ورکړی دی، نو هغه په ګناه کې استعمالوي، وایي زما سره د چا څه کار دی. او بیا چې پې خادي راشي نو دا په ځای دې باندې چې د الله شکریا ادا کړي، د الله شکر ادا کړي چې الحمدلله په دې روح دونه نعمت را باندې الله وکړه، دونه رحم را باندې الله وکړه چې ما باندې خوشحالي راغله، او هغه د الله شکر ادا کړي، نو په ځای دې باندې چې هغه ناشکري کوي. ټول مخلوق د ځان سره هغه د خوبه ایستلی، ډمان به راولي، یا به ټیپونه لګوي، ډیګونه به لګوي، دا نه وایي چې هلته څوک ناجوړه وی، په چا به ښه لګېږي، په چا بد لګېږي. دا د شریعت خلاف دي که دا د هغې موافق دي، دا سوچ سره نه وي. خو مال دی او بس ویې لګوه، نو وایي نعمت دی، نعمتونه د الله تعالی په ګناه کې استعمالوي، دغه ته قنود وي. د الله نعمتونه ورکړي دي او دغه نعمتونه په ګناه کې استعمالوي. دغه شان اتمه معنا ذکر کوي لکنود هغه انسان دی چې هغه نعمتونه الله طرف نه ګڼي. الله کوم نعمتونه ورکړي دي نو هغه د الله ته نسبت نه کوي، وایي دا زما خپل محنت دی او ډېر کړاوونه مې کړي دي او ډېرې سختې مې تېرې کړي دي، او دا خو ما زما خپل کمال دی، دا نه وایي چې دا باندې الله احسان کړی دی، یا الله زه خو ډېر قابل نه وم، خو دا احسان د باندې تا کړی دی او دا ستا خصوصي مهرباني ده. نو لکنود هغه کس دی چې هغه نعمتونه د الله طرف نه ګڼي. او نهم علما وایي چې دا حسد کوونکی دا انسان کینه کوونکی دی، حسد کوي، کینه کوي د نورو خلقو سره، او دا عظیمه ګناه ده. نو لکنود ان الانسان لربه لکنود. او لسم علما ذکر کوي لکنود هغه شخص دی چې هغه د خپل ځان قدر نه پیژني، چې زما کومه مرتبه ده او زه د کوم شان خاوند یم. قرآن په دې باندې ګواه دی چې انسان می اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا دی. او الله قرآن کریم کې فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہ تاسو غوره امت غوره خلق استئ، تا خپل غوروانه یې کړی دی او په لواحیاتو عبثیاتو باندې لګئ، ایله بیا د خپل ځان نه وزګارېږي، د دې نه وزګارېږي چې ځان د غیر مسلمو په ناسته ولاړه باندې لګئ او د هغې هغه طرز و عمل دې په ځان کې راوستی. ان الانسان ربه لکنود. نو انسان د خپل قدر د ځان قدر نه پیژني، او الله وایي اشرف المخلوقات
دا انسان دی او دا هر څه مې د انسان د فایدې لپاره پیدا کړي دي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. سورة بقره کې تیر شوي دي. دا هر څه دا ټول نظام دا مې د انسان د فایدې لپاره پیدا کړی او انسان هغه مې د خپل عبادت او د بندګۍ لپاره. نو دا لس قسمه دا لس معناګانې وایي دا د منکر انسان چې څوک منکر دی د ټولو معانیو د هغې مصداق ګرځېدلی شي. د الله رب العزت د هغې ناشکري کوي او هغه نعمتونه چې الله ورکړي دي هغه په ګناه کې استعمالوي. ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید. او یقین هغه په دې باندې خامخا خبردار دی. دی خو په دې باندې نه پوهېږي خو صرف بس چې لږ څه نه څه اقتصاد برابر وي او بس دغسې داسې حالات به جوړ کړي چې ګناهونه ځان په پیسو باندې اخلي او خپل ځان د خپل لاسونو په وجه باندې هلاکت ته اچوي. نو ولې وایي الله نه دی خبر دی نه پوهېږي په دې باندې. وانه على ذلك لشهید. یقینا الله په ده باندې خامخا خبردار دی د ده حالات ټول ویني. وان مرض یې دا دی دا کار ولې کوي. وانه لحب الخیر لشدید. دغه انسان یقینا دا د وجه د مال نه لحب الخیر د وجه د محبت د مال نه لشدید ډېر سخت دی. بس د مال دی او مال دی او مال دی د مال د وجه د مال نه دی ګمراه شوی دی. مقصد دا دی چې مال مې وګټلی هلکه مال د هندوانو سره لږ دی. مال خو الله مسلمان ته دې دپاره ورکوي چې دا په آخرت او قیامت کې هغه زندگی جوړه کړي. نو چې دا نه زکات ورکوي نه صدقات کوي نه د یو فلاحي کار دپاره د یو خیر ښېګړې په کار کې لګوي نو د هندوانو سره لږ مال دی څه به پرې وکړي. همدغه مال د حدیث کې راځي چې کله چې د هغې نه صدقات او خیرات واجبه فرضیه نفلیه نه ورکوي وایي قیامت کې به د اور سرکوټې وي او د ده دا تندې او د ده دا شاګانې ډډې به دغه کېږي او حدیث کې بیا تفصیل راځي چې دا به ورته وایي انا مالک و انا کنزک. زه ستا هغه مال یم او زه ستا هغه خزانه یم چې تا زه جمع کولم. او سر به لاړې او ماښامه پورې به ده په دې کې لګیا وي خو دا د نه ویل چې زه الله د څه دپاره دنیا ته رالېږلی یم زما دا ژوند دنیا کې څنګه تېرېږي. وانه لحب الخیر لشدید. او دا انسان د وجه د محبت د مال نه ډېر سخت دی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا نه دی پوهه په هغه وخت باندې چې کله به راپورته کړی شي هغه څوک چې په قبرونو کې دي. هغه حال ته یاد نه چې ورځ د قیامت ده هغه دی نه یې نیولی. اذا بعثر ما فی القبور چې راپورته به کړی شي هغه څوک چې په قبرونو کې دي. وحصل ما فی الصدور. او ښکاره به شي هغه څوک چې په سینو کې دي پړاک به شي. هر څه د الله څخه پټېدلی نه شي او نه څوک پټولی شي. بیا ان ربهم یقینا رب د دوی بهم په دوی باندې یومئذ په دغه ورځ باندې لخبیر خامخا خبردار ذات دی. خامخا خبر دی د حال نه. نو ای منکر انسانه ولې دې دا خپل ژوند همیشه ژوند هغه د لاسه ورکې د دې پاري ژوند دپاره. سورت عادیات کې مقصد و یره زورونه ورکول په دریو طریقو سره چې ګوره خبردار وویرېږه وروسته حالات را روان دي دا به یې روا. الله ستا په دې حال باندې خبردار دی. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا